اوس دا وایم ژوند یو څو ورځې دی په پردیو سوچونه یې مه خرابوه ښکلی ژوند تېر کړه څه چې در الله درکړي د هغې نه مزه واله ما لیدله درکړی دی ویې لګوه ویې خوره په بچو په ملګرو په ښځه په مور پلار د الله په دین یې ولګوه چکرې ووه مزې وکړه د الله بندګي وکړه دومره ټیم موږ سره نشتي چې زه ستا په باره کې او ته زما په باره کې سوچونه کې او خپل خوبونه او خپل ژوند خراب کړو سبا له به یا زه نه یم یا به ته نه نو اوس په دې مختصر ژوند کې اوس څه چل وکړو په یو بل پورې وکړو یو بل ته زړونه صفا ساتئ تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم وی صبر کوه صبر ډایرکټ سړی مه ملامته کوه کیدای شي د هغه سره څه وزري تا اورېدلی هم دی نو زړونه صفا ساتل دا د مؤمنانو خوی دی او دا داسې اسان کار نه دی خو هغه چاته اسان دی چې الله یې ورته اسان کړي او الله هغه چاته اسانوي چې څوک کوشش وکړي محنت وکړي په دغه خبرو باندې عمل کولو دا کمې خبرې چې نن موږ ذکر کړي که ژوند په ارام تېرول غواړئ بغیر د دې نه چې